د انساني ژوند په پرمختګ کې د انسانانو د کارونو د زیار د هنر د ښایسته ژوند د تیرولو ډیر لوی لاس دی. په لاس راغلي آثار، څرکونه، لاسته راوړنې دا موږ ته ښکاره کوي چې په نړۍ کې انسانانو ډیره خواري کړې ده، خپل ځان یې ښایسته کړی دی، خپل ژوند یې ښایسته کړی دی، او د اوسني نسلونو چې کوم آسایشونه په برخه دي د دې شاته د قومونو شاته هغه خوارۍ پرتې دي چې ډېرې خوارۍ یې کښلي دي، هر څه یې راته اسانه کړي دي. یعنې که موږ وګورو د انسان تاریخ، دا موږ ما څخه ډېر پښتانه پوښتنه کوي چې ته د 50,000 کالو خبره کوې، شاته څه لنه ځې؟ نو د نړۍ تر ټولو ښایسته تیزیب 5.5 کاله پر ټوله نړۍ کیږي. یعنی آثار چې موږ ته لاسته راغلي دي دا زموږ په سیمه کې د انسانانو د تاریخ، نو د هغه ټول 5.5 کاله کیږي. شاته خو ژوند ډیر تیر سوی دی. زه د تهذیب خبره کوم، دا خبره یاد لري. په دې کې بیا انسانانو خط پیدا کړی دی، ژوند یې ښایسته کړی دی، کورونه یې ښایسته کړي دي، له غاره راوتلي دي، بیا په 2 چته 3 چته کورونه جوړ کړي دي، د غار دننه چې دوی کم ښایستونه خواره کړي دي، دغه ته تهذیب ویل کیږي. ژوند خو له ډېره وخته روان دی. د دغه تخمینه لګول یا اندازه لګول دا زموږ د وس خبره نه ده چې د انسان پر دې نړۍ باندې 100,000 کاله کیږي. خو کم آثار چې په لاس کې لرو د دغه په بنیاد باندې غږیږو، دغه ته تهذیبي آثار وایي. په دې کې یو قام تیر سوی دی، سومري قام ورته وایي، یا سومر ورته وایي، ځینې شومر او شامر هم ورته وایي. دغه نوم چې دی دا د نړۍ په دې تهذیبونو کې چې دا موږ ته په لاس راغلي دي تر ټولو زوړ قوم دی، زوړ قام دی. اوس نو د نړۍ پوهان او شنونکي چې دي هغه دا وایي نه دا قوم دی، ځینې وایي نه دا خو د عراق جنوبي سیمې وې چې سومر ورته ویل کېدی، او ځینې وایي چې دا قامونه و بېلابېلې سیمو څخه راغلي وو، دلته آباد سوي وو. کوم چې بابلي ښار یا بابل وروسته ورته وویل سو، نو دا تهذیب په عراق کې موجود و. دالته دوی خط پیل کړی و. تر دغه خط له مخه دوی د انسانانو د ژوند د تیرولو دپاره یو قسم خط پیکټوګرافي تصویرونه به جوړول. له تصویرونو څخه دوی کار اخیستی، دا پر غرونو باندې پر ډبرو باندې دوی کیندنې کولې، دغه نقشې پاته دي. نو دغه قام چې دی دا ځینې خلک یې وایي سمري قام، اکادي قام، بابلي قام یا اشوري قام، دا ځینې خلک داسې میسوپوټامیایي قام هم ورته وایي. دغه قومونه چې ګډ سره را تهذیب سره را یو ځای شي نو دا د سمري قام برخه نیسي. کله چې سمري قام ته لاس نیول کیږي یا ګوته نیول کیږي چې څونه زمانه یې کیږي، له دغه ځایه څخه د دغه ښایسته تهذیب پیل سوی دی. 3,000 کاله دغه تهذیب وده کړې ده. یعنی له ننه څخه د دوی چې کم موږ ته آثار په لاس راغلي دي هغه 5.5 کاله زاړه دي. اندازه وکړئ، یعنی ختم پیکټوګرافي هم، د تصویرونو لیکنې هم، د ښایسته کور جوړونې هم، هغه خښتې چې ورته وایي د خښتو د پخېدو آثار، په خښتو یعنی خټه به راواخسته، پخه به که، په هغه لیک به پکې وکړي په خټ، بیا به دا پخه که وچه به که، نن یې د خښتې رنګ اخیستی دی. په دې کې چې کم نقشونه، کم تصویرونه دوی جوړ کړي دي، کم لیکونه دوی کړي دي، 5.5 کاله سوي دي. د خط پوهان، د تهذیب پوهان دا وایي چې د دغه سمري قام نقشې چې دي د دغه 15,000 کاله کېږي چې دوی خط ایجاد کړی و، میخي رسم الخط چې ورته ویلي. تر دغه هم 500 کاله 5.5 کاله تر 1000 پورې زمانه ښیي چې تر دغه هم 1000 کاله یا 500 کاله مخکې دوی د تصویرونو له لارې خپل کار کاوه، یو بل ته سر ورخلاصاوه. ما تاسو ته په زړو لیکچرونو کې ویلي دي چې د تصویر څخه مراد یو چاته به چونګښ ورولږله یا به جوړه کله پر دیواله باندې غویی به جوړ کړي، د غویه شکر به جوړ کړو، لړم به جوړ کړي، خنجر به جوړ کړي، چاړه به جوړه کړه، د غسې سر به جوړ کړي، داسې 13 اوزار به جوړول، د جنګ علامتونه بو، د امن او د سولې علامتونه بو، مژک به چاته جوړ کړي، چاته به ورولېږي. دا د دوی هغه د خپل زمانې یو ژبه وه چې دوی پر دیوالونو لیکله نقشونه یې جوړول. وای دا هم تر دا 15,000 کاله 500 څخه واخې نو دا 5.5 کاله جوړیږي. د دغه تهذیب دغه نقشې چې دي دا موږ ته په لاس راغلي دي په هغه زمانه کې چې که سړی ورته وګوري نو د دوی نامتو ښارونه په عراق کې چې ارودو، انوګ، اکادي ورته وایي، اروک یا د بایبل اریخ، دا ښارونه. بیا که بیا اکاد، بابل، نینوا او اشور یا اشورا
دغه ښارونه بیا چې د دغو مرکز ګرځېدلی دی د دجله او د فرات په سیمه کې چې کوم خلک آبادو شنونکي وایي چې د عیسی علیه السلام تر راتګه پورې یعنی 3.5-4 کاله تر عیسی علیه السلام له مخه بیا د عیسی علیه السلام زمانه اوس 2025 روان دي تر دغه له مخه دوی دا شاته راځي زوال ته راځي او 3,000 کاله دوی په عروج کې پاته سوي دي په سرلوړۍ کې پاته سوي دي په ښایست کې پاته سوي دي ژوند یې پر مخ بیولی دي بیا د نړۍ هغه وخت دې ته پام نه دی راغلی شننې چې وسوې د خلکو دپاره د عیسی علیه السلام نه راتګه پس چې کومې شننې کیږي او چې وروسته کومې شننې کیږي هغه د دوی زاړه سرکونه د تهذیب او د ښایست خوندورې نمونې ګرځي د ادب تاریخ ګرځي د انساني آثارو د لیکنو د شنونو اولني څرکونه ګرځي نو ځکه زه دا خبرې هر وخت تاسو سره کوم چې دا تصویري رسم الخط چې و د دغه له دوی سره 5.5 کاله کېدل که تر دغه له مخه دوی غواړئ نو دا هم ویل سوي دي چې دغه سومیریان چې و ځینې وایي سیمه د عراق جنوبي سیمه څو ښارونه نور کې در ښیم دغه وه یا خلک وراغلي وو پکې آباد سوي خو دا کم خلک چې دلته ژوند کوي تر خط او لوست له مخه د دوی کار چې شو بس زراعت او کرنه وه یو شی به یې وکرلی هغه به یې وخوړی بل یو شی هم نور سره بس په دې باندې به د دوی ژوند تېرېدی کله کله به یې د پیتلو څخه یو لوښی موښی جوړاوی هغه به یې ښایسته کاوی کله به یو بلډینګ جوړ کوي کله به د یو خاندان دپاره یو ښایسته خونه او کوټه جوړه که دغه د دوی د تهذیب اولني سرکونه و بیا به پر دې باندې بیا څوکه نقشونه پیلول خالونه ټکي لکه دلته چې اوس هم زنانې خپل خالونه وي د دغه اثار پخواني پراته دي بیا ټکي دي بیا لیکي دي بیا څرنګه جوړیږي بیا تصویر ته رسیږي بیا خط ته رسیږي دا دوی کړي وو په دغه زمانه کې ما تاسو ته ویل بیا یې د خښتو رنګه خټې جوړولې بیا به یې لیک پکې کاوی بیا به په اور پخولې لمر ته به یې ږدلې دا اوس د خښتو شکلونه لري او په دې کې اثار خوندي دي دا تاسو کتلی سئ او دغه رنګه له ښایسته لوړ ځایونه به یې جوړول لاسیي بیا یې معبدونه یعنی د عبادت ځایونه به یې جوړول په دې عبادت ځایونو کې به بیا دوی عبادت کاوی تر ټولو ښایسته د دغه کام تهذیبي آثارو کې معبدونه ول د عبادت ځایونه به دوی ډېر ښایسته جوړول ځینې خلکو به مندرونه ورته ویل ځینې به زیګورت ورته ویل یا زیګورت دا رنګه توره استعمالوي دا په هغه زمانه کې دوی کړي وو باقاعده په دې باندې دوی عمل کاوی نو د دوی د اخلاقو د سیاسي اهدافو د تهذیبي اهدافو دغه اثار چې دي دا ډېر ښایسته دي نو خلک ځکه و دغو خلکو ته سومري کام وایي ډېر نظرونه او ډېر رنګونه پکښې دي وایي د سوشل یا معاشرتي انقلاب نښې هم په دغه کام کې موجودې وې او دوی هر څه کول اوس نو چې کله دوی دغه کار کوي د میخي یا پیکاني رسم الخط ابتدا کوي هغه کې یونیفورم چې ورته وایي سر به میخ ته سوی یا پیکاني یې ورته ویلی دا بیا تر دغه هم له مخه دا تصویرونه جوړېدل نو د دغه 15,000 کاله کېږي له نن څخه تر عیسی علیه السلام 3,000 کاله مخکې دوی دا خط پیل کړی و لیکنه یې شروع کړې وه او دا دوی لیکل بیا څوکه خلک پیدا کېدل و دغه ته رسېدل چې دا یې چیش لیکلي دي وینا یې پیل سوه ځکه د دغو آثارو شننې وسې نو زمانې او د کام نښې په لاس رالې اوس به داسې وکړو عراق به زه له 3 ځای کړو د عراق 3 برخې د تهذیب له لارې شنل سوي دي یوه ته شمالي برخه وایي یوه ته جنوبي برخه وایي او یوه ته میانیزه برخه چې وسطي ورته وایي په دا درو کې په شمالي کې اشور په وسطي کې اکا یا اکاد او دغه رنګه په جنوب کې سومیر یا سومری کام یا شومر یا شومری کام دا دوی یاد کړی دي نو دا شنونکو سره ایښي دي بیا په دغو کې دوی خپل نومان راوړي دي کله چې بیا د بابل ښار جوړیږي کله چې بابل تهذیب راوړي نو دوی ویل کېږي چې تر دغه بابل تهذیب له مخه دا کوم شننې چې سوي دي 2 سیاسي بنیادونه لري د شمال او جنوب اکاد او سومیر دا پر 2 دغو ریاستونو باندې دا بابل ولاړو او دغته ویل کېدی او په هغه زمانه کې چې دوی کوم لیکونه کړي دي 3,400 تر میلاد له مخه کلونه له دا دي 5,500 ځینې جوړیږي دغه کار چې دا انسانانو پیل کړی دا په لاس راغلی دي اوس نو چې کوم ښکاره لاسته راوړنې دي هغه واورئ د سومري کام له 3,400 قبل مسیح څخه تر 2,000 پورې زمانه ټاکل سوې ده یو اکادي کام یادیږي 3,430 قبل مسیح
تر میلاد له مخه بیا تر 1154 پورې د بابلیانو زمانه چې دا هغه له 1894 کاپ میم یعنی تر میلاد له مخه او بیا تر 1595 پورې دا زمانه یادېږي 4000 کاله پوره کیږي. اشوري کام ته هم زمانه ټاکل سوې ده 2000 تر میلاد له مخه. قصدي کام ویل کېدی، نقشې په لاس راغلي دي، کلدایي کام دی، هوري کام دی، ارامی کام دی. د دغو خطونه او نقشې چې دي دا موږ ته په لاس راغلي دي. شنونکي وایي چې اکادي، بابلي، اشوري، کلداني او دغه رنګه هوري او ارامی چې دا سامی النسل خلک وو. د دغو کام څېړنه چې سوې ده دا له عربو سره نښتل، تر عربو چې له مخه کم کامونه سامیان چې ورته ویل کېدل. او د سومري او کسدي په اړه ویل کېږي چې دا سامی النسل نه وو. نو ځینې نظریې دا دي چې دا آریایي کامونه وو. واورئ ما درته وویل ځینې خلک وایي سومیران دا سیمې ته ویل کېدل، ځینې وایي کامونه وو. ډېر خلک په دې باندې متفق دي چې دا له بلې سیمې راغلي وو، دلته آباد سوي وو، دا سیمه د دوی وه. نو د آریایي کام په اړه چې بیا کوم نظرونه وړاندې سوي دي چې آریایي وو، د کومې خوا راغلي وو، بېلابېل قومونه پکې یاد سوي دي چې دا له عراق سره چې دوی کوم ژوند پیل کړی وو له کومې خوا راغلي وو. نو دغه خوای چې په دوی آبادې وې دا دوی قبضه کړي وې، په لاس کې اخیستې وې رک په زور باندې، بیا یې دلته ژوند پیل کړی وو، د کلي ژوند، بیا کوچنی ښار، بیا لوی ښار، بیا نور په ښارونو کې ښایست، دا د دوی برخه ګرځېدلی وو او دوی دغه کارونه چې وو بیا په مستقل توګه کړي وو. اوس نو واورئ چې زموږ په سیمه کې ویل کېږي دا زموږ له غرونو تللي دي، ځینې وایي چې د ډېر لوړ د افغانستان له لوړو غرونو څخه راغلي دي، ځینې وایي چې دا د دغه بلوچستان په سیمه کې دا خلک آباد بیا تللي دي، ځینې وایي چې سومري ګسه په سند کې قوم دی سومرو ورته وایي دا له دغه قامه تللي دي. د ګورئ نظرونه دي، دا بېلابېلې نظریې سته. خو دا خبره پخلی ته رسېدلې ده چې ول آریایي قامونه د دوی هغه تهذیبي آثار، تهذیبي نقشې دا جلا درته ږدمه. خو مقصد مې دا دی چې د دغو خلکو په لاس شنل سوي آثار، لیکل سوي آثار، میخي رسم الخط ایجادونه، تصویري خط ایجادونه دا دوی کړې ده. او د عراق سیمه دا کنفرمه ده چې دا خلک په دا سیمه کې وو. شاوخوا بیا د دوی دغه تهذیب چې دوی نور ځله خور سوی دي، چیرې چیرې نقشې خورې سوي دي، کم کم تورې دوی لیکلي دي، اوس ویل سوي دي هغه د ایران د بیستون تر ستنۍ پورې چې کم ډبرلیک دی تر دغه پورې چې کم خلکو دا خبرې ویلي دي، کم سطرونه دوی ویلي دي، دا جلا در سره شریکومه. نو غرض مې دا دی چې که دا قوم چې له بلې خوا راغلي دي دا نومان ورته ټاکل سوي دي، دا ته سومري قام ویل سوی دي. ځینې وایي چې سومیر چې هغه جنوبي عراق دی دغه سیمې ته ویل کېدی. په دې کې چې کوم خلک آباد وو دا سومریان سول چې بیا یې وروسته د اکاد او د سومیر په ګډه بابل تهذیب څرګند کړی دي. بابلیان څوک دي، هغو څه کړي دي، یا اکاد او اشوریان څوک دي، جلا ناستې غواړي که خدای کول درته اسانه کوم یې. خو زموږ ګټه په دې کې ده چې موږ دا شننې د آرینو له خوا ورته وګورو چې کوم خلک په دا نظر باندې دي چې دا آرین دي، نو آرین دا شننه غواړي. هر څوک په پټه خوله دې ښکاره کېږي نه، ځکه چې شاته هېڅ هم نسته، نور آثار نسته چې دا له کومې سیمې تللي دي. بېلابېل نظرونه دي، هغه به انشاءالله جلا جلا در سره شریک